چې زمونږ مدرسه راغلي د ماشومانو هغه ټولو ته په شریکه باندې هرکلی وایو او ماشاءالله د مخکې په نسبت باندې دا ځل چې څومره میندې دي د ماشومانو هغې زیاتې راغلي موږ خو چې کله مې سکول شروع کړی دی نو د هغه وخت نه هر کال دغه شانتې موږ مدرس ډے کوو څومره موږ سره سټوډنټس دي د هغې مدرس راغواړو او د هغې دپاره د آګاهۍ یا چې څومره په کور کې ماشومان وخت صرف کوي چې هغه فایدهمند شي دا خبرې کوو نو د مخکې په نسبت باندې دا ځل زیات راغلي مطلب دا چې دا خبرې څه نه اثر کوي یا دا ماشومان چې دي نو هغې خبرې سیریس اخلي ډېر زیاته د اپریشیټ خبره ده بله خبره دا چې د ماشومانو په کارکردګۍ کې په پوزیشن اخیستو کې په مستقبل کې د کامیابۍ کې چې څومره د مور کردار دی دومره پکې د چا نشته په دنیا کې چې څومره کامیاب ترین انسانان تیر شوي دي په هغې باندې چې څومره ریسرچ کېږي نو ټول ناهم کردار پکې د مور روزي که چېرته کې مور کې دا ابیلیټي دا صلاحیت چې هغه د ماشوم په کور کې چې څومره ټایم د هغې سره تېرېږي چې هغه ټیک استعمال کړي نو هغه ماشوم په اسانه باندې کامیابېدی شي که مور نه نو بیا کامیابېدی شي خو لږه ګرانې نو څنګه چې الله پاک وایي چې د مور د قدمونو د لاندې جنت نو دا داسې نه یاد چې د هرې مور د لاندې د پښو د لاندې جنت هغې وایي چې کومه مور په خپلو بچو ټیک تربیت وکړي نو د هغې هغه یادوي ټول نه یادوي نو چې کله د ماشوم تربیت خلک کوي میندې نو په کار دی چې هغې ته پته وي دلته کې ډېر زیات کار په دې باندې نه کېږي بهر دنیا کې یا چې زموږ پنجاب ایریا ده هلته کې میندو له هغې ډېر زیات بار یې راغواړي موږ خو دلته کې کال کې یو ځل راغواړو تېر کال موږ راغوستل نه وي هغې کې هغه پینډیمک و کرونا مسلې حکومت یې پابندي لګولې نو دا اوس یو کال ګیپ پکې راغی دا ځل هم راغوستی خو نور خلک یې میاشت کې یو ځل خامخا راغواړي ځکه چې هغې ته پته ده چې دا مور کردار ډېر زیات اهم دی نو په دغه باندې به خبرې کوو زه کوشش کوم چونکې زموږ زیاتتر خویندې په دې کې داسې چې هغې سبق نه ویلې نو که زه ګران ټکي استعمالوم د هغې سمجھ کې هم نه راځي یا زه داسې ډېرې ګرانې طریقې هم نه وایم چې هغې ته بیا ګرانې په کور کې نو زه ډېر زیات کوشش کوم چې په ساده ټکو کې تاسو ته اسانه کوم چې تاسو په اسانه باندې د خپل ماشوم تربیت وکړی شئ لومړی نه خو چونکې زموږ ټولو یو علاقه ده او په دې کې زموږ ټولو یو شانتې ماحول دی وسایل یو شانتې دي ژبه کلتور رهن سهن نو هماغه څیزونه موږ هم نوټ کوو چې کوم تاسو ته په کور کې دي زموږ ماشومانو ته چې کومې مسلې راځي تاسو ته چې کومې راځي نو هغه دلته کې ټولو خلکو ته هغه یو شان مسلې چې په کور کې کومه په یو کور کې کومې مسلې نو هغه نورو ته وي زیاتره پکې څه مسلې خو دغه چې ماشوم اوس که موږ تاسو نه تپوس وکړو چې یاره تاسو ته څه مسله ده د ماشوم باره کې نو همدا به وایي چې زموږ خبره نه مني د مور پلار خبره نه مني بله غټه مسله به سي وایي به چې د کور کې کوم څیزونه دي د هغې خیال نه ساتي مطلب دا لوښي ماتوي کړکۍ ماتوي یا المارو د خېږي الماری راغورځوي دغه مسلې به کې ضد کوي ډېر زیات ماشومانو کې زیاتره تاسو ورته زیل وایي هغه ضدونه ډېر زیات دي بله خبره به کې د پیسې ډېرې غواړي سهار کې دا راځي چې زموږ ماشومان سهار کې سکول د حال نه راځي څو پورې چې وایي چې 50 روپۍ راکړه 100 روپۍ راکړه نو چې پیسې مو نه ورکړې نو نه راځي سکول ته دا مسلې زیاتره بله مسله به کې دی چې زیاتره میندو ته دا مسلې چې ماشوم چې دی چې کله مېلمانه راشي نو د مېلمنو مخکې تنګول کړي د مېلمنو مخکې یا پیسې غواړي یا د مېلمنو مخکې راځي او چې کوم خوراک چای وي وغیرې هغه راکاږي یا هغه غواړي دغه مسلې بله مسله به کې زیاتره دا اسلامي لحاظ سره چې مونځ اودس نه کوي که موږ ورته وایو چې وکړئ نو هم نه کوي دغه مسلې تاسو ته به راځي زیاتره سهار کې ناوخته راپاڅېدل د سکول والا ماشومان چې کومي څه ماشومان داسې چې هغوی سهار کې لیټ راپاسي یا په زور باندې تاسو راپاڅوئ چې سکول ته لاړ شو راپاسي نه بله خبره پکې دا چې کوم کار د سکول لاړه ورکړي شي هغه نه کوي دا مسلې که تاسو ورته وایئ چې هومورک وکړه سکول کې څه درکړي نو اول خو هغې ته کینې نه کوي کینې لوبې ټوکې کوي دا مسله به راځي تاسو ته بله مسله پکې زیاتره دی چې څه ماشومان پکې داسې ډېر کمې پکې خو څه پکې داسې چې غلا غوندې کوي او دروغ وایي کور کې دروغ خیانې بانې کوي که نه هیلې کوي نو دغه مسله راځي بله پکې غټه مسله دی چې په کور کې وروڼو خویندو سره په خپل منځ کې جګړې کوي چې څونه وروڼه خویندې په کور کې
نو هغوی کور کې جنګ جګړې کوي. دغه مسلې دي تاسو ته زیاتره. نو زه کوشش کوم چې په دې خبرو باندې تاسو ته اسانه کړم چې دا خبرې ستاسو د دغه نه مسلې چې دي چې دا لږې شانتې هوارې شي. که زه څونه خبرې دلته کې کوم که په هغې کې تاسو زما خبرو ته غوږ کېښودو په دې کې تاسو 10% هم په خپل ژوند کې راوستې او دا تاسو په کور کې به عمل وکړو نو تاسو ته به زندګي ډېر اسانه شي. مطلب دا چې زموږ زنانه چې څومره وي نو هغوی ته چړچړاپن پکې ډېر زیات وي که نه بل څه حل ورسره ني چې د مسلې حل ورسره ني نو خیرې یا کنسل وینا ماشومانو پکې زیاتر میندې چې نو هغوی خیرې کوي او الله به د قبولیت وخت چاته نه دی ښولی. کله کله داسې وشي چې اخرت کې تاسو دلنه کړي هم دي خو قبول شي بیا خلک وروسته که هغه قبول شي او خلک بیا ډېر هم لاسونه هم ډوډۍ خو هغه کار شوي که نه ماشومانو ته داسې حادثه پېښه شي. نن سبا زیاتر ځوانان مري ماشومان مري. نو زه وایم چې تاسو ته هیرو میرونه بچې یا کنځل وینا چې څونه کوئ ماشومانو ته چې هغه درته اسانه وي نو کوشش وکړئ چې دا خبرې لږې شانتې په غور ووایئ او بیا یې کور کې پرې عمل وکړئ. د ټول نه لومړنۍ خبره خو دا ده چې دا ماشومان چې نو هغه د خټو په شان دي. خټې ني څنګه چې خاوره کې خلک اوبه واچوي او خټې شي هغه خټو نه خلک چې څه غواړي هغه ترې جوړولی شي. په دنیا کې ډېر خلک خټې کوي نو چې خټه وکړي نو څه خلک د لنګرۍ جوړ کړي څه خلک د ګیلاس جوړ کړي څه خلک د دیوال جوړ کړي څه خلک به د نغرۍ جوړ کړي څه خلک به د تنور جوړ کړي نو چې څه ترې جوړول غواړي نو هغه ترې جوړولی شي د خټو نه. دغه شانتې زمونږ او ستاسو دا ماشومان چې نو دا هم د خټو په شان دي. که چېرې د 10 کالو پورې خو بیخي هم دغه خټی چې تاسو د ماشوم نه څه جوړول غواړئ هغه ترې جوړولی شي. چې دا څومره مسلې ما تاسو ته یاد دي چې دا ګورې ستاسو د خپله لاسه دي د خپله لاسه موږ جوړو دا ماشومان همغه چې بیا لږ غټ شي نو دا مسلې موږ ته راځي. نو که چېرې دغه تربیت وخت کې لږه شانتې ګزاره موږ وکړو لږه په طریقه باندې لږ د صبر برداشت نه او په دې ځان دوی کړو چې دا مسله به څنګه حل کوو نو ډېره اسانه به شي. ګورئ دلته کې بجای د دې چې موږ د نورو ماشومانو تپس کېږو ته خپل ماشوم له پلانکي مثال ورکړې چې وګوره د هغې هغه ماشومان د مور پلار خبره مني لمونځ اودس هم کوي ختم یې دا د ګورکوټي عمر کې وکړو او مرګ هم کوي کلاس کې پس پوزیشن هم اخلي. په دې مثال باندې یوازې نه کېږي تاسو چېرته کې دا کوشش کړی چې د چا ماشومان پوزیشن اخلي که تاسو چېرته کې لاړ شئ د هغې نه چې هغه کې دا تپوس به نه کړی چې تاسو دا ماشومان په کومه طریقه باندې تربیت کوئ چې دا پوزیشن اخلي. داسې به څوک هم نه چې هغې داسې تلي او هغې د چا نه تپوس کړي چې ستاسو ماشومان ولې پوزیشن اخلي څه چل دی پکې ولې زموږ دا واړه نه دي زموږ دا انسانان نه دي خو مثال به خپل ماشوم له خامخا ورکوئ. دغه شانته کې دا مسلې اوس تاسو ته چې تاسو ته کومې کومې مسلې راځي دا به مې د دې نه نورې بسونې به پکې نور مې خو د مسلې د حل لپاره به تاسو کوشش نه کړئ. اوس به ډېر میندې تقریبا 400 د پاسه ماشومان دي موږ سره په هغې کې دا راغلي د مخکې نه زیات راغلي خو بیا هم چې څومره ماشومان دي د هغې په نسبت باندې دا کمې دي. نو د 10 کالو پورې چې زه کومې خبرې کوم که تاسو کوشش وکړو زیاتره ماشومان پکې داسې دي چې هغه د 10 کالو نه کم دي نو که تاسو ورسره دا طریقې کوئ نو هغې به ښه شي رزلټ به یې ښي د 10 کالو نه بس به بیا په اسانه باندې به کامیاب شي. الله دې وکړي چې ټول ماشومان کامیاب شي خو زه وایم چې لاره ورته اسانې طریقې اسانې په ژوند کې برکت وي په کار کې برکت وي. په دنیا کې چې انسان پېژندل کېږي نو هغه په عادتونو باندې پېژندل کېږي. دا خبره یاد ساتئ چې د انسان څنګه عادتونه هغه شان دی هغه ته موږ ښه یا بد وایو. چې د چا عادتونه ښه وي نو موږ وایو چې دا ښه دی چې د چا زیاتره عادتونه خراب وي نو موږ وایو چې دا خراب دی. نو د انسان په کامیابۍ کې یا په ناکامۍ کې د ټول نه غټ کردار چې دی هغه د هغه د عادت دی. مطلب دا دی چې یو سړی دی هغه سهار وختي هم راپاڅي لمونځ اودس هم کوي د مور پلار خبره مني د سکول خبره مني او هر یو ټایم په کار باندې کوي د نن کار سبا ته نه پرېږدي نو هغه کامیابي کې مطلب دا چې د عادتونه داسې دي که نه عادت یې داسې جوړ شوی چې سهار وختي راپاڅي لمونځ کوي بل عادت یې دا جوړ شوی چې د سکول نه څنګه لاړ شي نو خپل د سکول کار هم کوي بل عادت یې دا جوړ شوی دی چې هغه سپارې سبق لمځي بل عادت یې دا جوړ شوی چې هغه د مشرانو احترام هم کوي نو هغه په اسانه باندې کامیاب شي. که چېرته کې عادت خراب جوړ شو که عادت خراب وو نو بیا به ټول عمر دغه خراب وي. نو تاسو به کوشش کوئ چې د ماشوم عادتونه داسې جوړ کړئ چې هغه مخکې کامیابي ورته اسانه وي. نو ټول نه زیات کار به په څه باندې کوئ په عادتونو باندې او عادت په 10 کالو نه لاندې عمر کې عادت جوړول او عادت ختمول یو میاشت غواړي. غټ عمر کې چې کله موږ زموږ عمر ته راشي زموږ ستاسو عمر ته هغې بیا ډېر ټایم غواړي 3 میاشتې غواړي چې سم کوشش کوو چې عادت وړي. خو چې کله د 10 کالو نه کم وي د 10 کالو نه ساینټسټ وایي چې د 21 ورځو پورې یا د 1 میاشته پورې عادت چینج کېدی شي
که تاسو ته یو ماشوم عادت بدلول غواړئ نو بدلیږي خو مکمل توجه به غواړي. ٹھیک ده. نو چې څومره ماشومان دي تاسو سره په هغې باندې به اول کوشش کوئ چې کوم عادتونه ستاسو نه دي خوښ چې هغه پرې پرېږدئ. نو بل دا هم وایي ډاکټران دا وایي چې تاسو یو ماشوم د 10 کالو پورې ټیک دی، چې د 10 کالو پورې د هغه عادتونه هم ټیک دي او د هغه ټول کردار ټیک دی. نو د 10 کالو کې که تاسو مال راکړئ او دا تاسو دنیا کې هر ځای ته خراب ځای ته ولګئ نو دا نه خرابېږي. چې 10 کالو پورې ماشوم ټیک ټاک جوړ شو د هغه تربیت ټیک شو، د 10 کاله نه پس دا په 40 کاله کې هم نه خرابېږي، 50 کاله پورې هم دا نه خرابېږي. ځکه چې دا 10 کاله چې دي نو دغه ډېر رقم دی د ژوند. که د 10 کالو کې ماشوم جوړ شو نو ټول عمر ټیک دی، که د 10 کالو کې جوړ نه شو نو ټول عمر به خرابي. که تاسو د 10 کاله کې ماشوم تربیت ټیک نه کړ لومړي 10 کاله یادوم او دا خراب شو نو باقي 50 کاله کې دا نه ټیکي. ګوره دا یاد ساتئ او تاسو سوچ هم وکړئ په یو غونډ چار پیچل کې چې څومره خلک دي او د هغې د ماشومانو نه کردار غلط راغلي نو هغه بیا په بوډاوالي کې مخه کارونه کوي کوم چې په ماشوموالي کې کړي یا په ځوانۍ کې کړي. نو کوشش به کوئ چې تاسو د خپل ماشوم عادتونه ټیک ټیک جوړ کړئ د دې وخت نه چې کوم عادت هم نه دی خوښ یو میاشت توجه ولا ورکړئ، فی الحال یو عادت راټینګ کړئ چې کوم نه دی خوښ. مطلب دا چې یو ماشوم دی فار ایگزامپل هغه لیټ راپاسي نو یو میاشت ورته صرف دا په دې پورې ورکړه چې په وخت راپاسوه. یو میاشت پس په بیا عادت دا نه وای. زه تاسو ته دا چیلنج درکوم که یو ماشوم تاسو یوه میاشت مسلسل سحر وختي راپاسو نو یو میاشت پس تاسو دا عادت نه راځي چې هغه ته ووایئ چې پاسه. ٹھیک شو. دغه شان دی یو ماشوم دی او هغه هومورک نه کوي، مطلب دا چې موږ په سکول کې ولا کار ورکړو هغه کور کې نه کوي، صرف یو میاشت دې له توجه ورکړئ چې دا درشي چې روټۍ وکړي او بیا مونځ اودس وکړي کله ریلیکس شي او تاسو ورته وایئ هومورک راواله او ته ورته ودرېږه. یو میاشت پورې دا روټین تاسو جاري وساتئ. یو میاشت پس به تاسو ورته دا نه وایئ چې هومورک راواله، هغه به یې پخپله کوي. او زه دلته آسان مثال درکوم که دلته کې زموږ د معاشره کې داسې څوک وي دا زه زیات تر ورکوم موږ د ټیچر له مخې چې یو ورځ تاسو یو سړي ته ووایئ سګرټ وڅښه او هغه باندې په زور وڅښئ، په بله ورځ هم ورته وایئ شابه سګرټ وڅښه بیا هم په زور وڅښئ او 10 ورځې به تاسو په زور سګرټ وڅښئ نو 11مه ورځ باندې به د دې عادت راځي چې تاسو ورته ووایئ چې سګرټ وڅښئ. د دې عادت به راشي 11 ورځې پس به پسې هغه پخپله باندې ګرځي چې د بازار کې به پلو دوکان ګوري د نیمې شپې پیسې به مو پسې وړي خو ځان له به سګرټ را پیدا کوي ځکه چې هغه عادت یې داسې جوړ شو. نو دغه شان دی چې تاسو کله عادت خراب جوړوئ نو هغه به ټول عمر بیا خراب وي او هم یو میاشت غواړي، خراب عادت هم یو میاشت غواړي او ټیک عادت هم یو میاشت غواړي. خو په لیټ په ارلی سټیج کې مطلب دا د ماشومان چې 10 کالو نه چې وړي نو بیا به ډېر غواړي دا بیا نه ټیک کېږي. اوسه پورې موږ ځکه راغوستې چې دې وخت کې تاسو ټیکولی شئ. موږ تاسو ځکه راغوستې پلاران موږ راغواړو هغوی سره ټایم دي ډېر زیات چې کله یې راغواړو نو هغوی ډېر زیات کم راځي تاسو خو ډېر زیات راغلي هغوی هم خالي ډېر زیات دي او پلاران د کور نه بار وي ماشوم خو چونکې تاسو سره ټایم زیات تېري نو په دې وجه موږ تاسو پکې هم راغواړو. بله خبره پکې دا ده چې یاره تاسو تجربه هم کړئ. زه چې کومې خبرې کوم نو دا تاسو خیر د په بل چاپېچل باندې نظر اچوئ د هغې نه بس بیا په دې باندې نتیجه اخذ کوئ چې زما خبره غلطه ده که ټیک ده. چې د عادتونو پسې په 2م نمبر کار چې تاسو زیات کول پکار دي که تاسو وایئ چې زموږ ماشوم دې کامیاب وي نو هغه به کوئ د خپل کور په صفایۍ باندې او په ترتیب باندې په دې غونډ ګلابات کې چې څومره کورونه دي په دې ټولو باندې تاسو نظر واچوئ. دا کور ماشومان به زیات کامیابي او لایق وي چې کم کورونه صفایي چې کم کورونه والا د صفایۍ زیات خیال ساتي. دا زه نه وایم دا ډاکټران وایي او دا زموږ پیغمبر حضور پاک صلی الله علیه وسلم وایي. ګورئ او تاسو په دې باندې دا تاسو چې اوس نه لاړ شئ نو په خپل خپلوانو ګاونډ کې نظر واچوئ. دا کورونو ماشومان به زیات قابلانی پوزیشن به مخلي او باکرداره به وي چې په کم کور کې د صفایۍ زیات خیال ساتلی کېږي. د دې ورې په انسان په ذهن باندې او په غونډ شخصیت باندې ډېر زیات اثرات دي. په کم کور کې چې کارونه په ترتیب نه کېږي څیزونه بې ترتیبه پراته او صفایۍ خیال پکې نه دا ماشومان او دغه کور والا هېڅ کله هم د ذهني ټینشن نه نشي وتی. دې کې به بیمارۍ هم ډېرې زیات دي او د دې به ټینشن هم زیات دي او د دې ماشومان کامیابېږي نه. نو تاسو په دې باندې خیر د سوچ وکړئ دغه به کولی شئ تجربه. نو عادت پسې 2م نمبر کار څه به کوئ په خپل کور کې د صفایۍ خیال. ښه دغه شان دی که تاسو د یو کال پورې صفایۍ خیال وساتئ او څیزونه په ترتیب کې کېښودل نو کال پس تاسو ته به بیا
تاسو د خپل کور ګنده ښکاري خو چې د بهر څوک راځي نو هغې به دي کور ټیک ټاک دی صفا دی دا ځکه چې هغې هغه ترتیب هغه عادتونه ټول خلکو داسې اغوستي چې خپل څیز په خپله باندې ځای ته رسوي مطلب دا دی ستاسو یو ماشوم دی هغه یونیفارم نه وباسي او هغه تاسو ورته یو میاشت په دې باندې سر د راتلو سره نور سره په بند کړل ورته چې جامې واخله انګر کې ځوړاندې کړه خپل شوز واخله او چرته کې کوم ځای چې تاسو منتخب کړي و دغه ځای کې کېده چې تاسو یو میاشت په دې کار وکړو میاشت پس په دا دې اجازه نه راځي چې تاسو ورته وایئ چې جامې واخله او د ځان له جوړه ټیک شو نو دا ترتیب کې زما مطلب دا چې د بیگ کوم ځای زید چې بیگ هلته کېږدي چې جامې کوم ځای کې پکار دي چې جامې هلته کېږدي او بوټان چې کوم ځای کې پکار دي چې بوټان هلته کېږدي په دې ترتیب سره که تاسو ماشومان عادت کړل ډېره زیاته په اسانۍ باندې دا کامیابي دي شي او که نه دغه شانې بې ترتیب وي دا چا روټۍ پته نه لګي جامه پیزار چې څنګه راشي او بس ولي کله یو خوا کله بل خوا ولي نو دا څیزونه دا ماشومان نه کامیابېږي او دا تاسو چې دا څومره کامیاب خلک دي په دې باندې نظر واچوئ د دوی سټډي وکړئ مطالعه تپوس یې دغه خلکو نه وکړئ چې چا ماشومان کامیاب دي چې څه طریقه وه همدا خبرې به راته کوي او د هغې هغه کور وګورئ د پاکستان د ټول نه غټ د ذهني بیمارو ډاکټر چې دی ډاکټر عمران چې دی هغه ذهني بیمارو علاج کوي نفسیاتي ډاکټر دی نو هغه له چې خلک لاړ شي مریض او مسله ورته پیش کوي چې دا لیونی شوی ولې دی یا د دماغ ټینشن ډېر زیات دي پریشانۍ ډېر زیاتې دي نو ورته ډېرې خبرې کوي ولاړ شي او خپل کور د په ترتیب کړي او د خپل کور صفایي وکړه که دغه نه شي کولی نو ماله مه راځي چې کور ګندوي او کور کې د صفایي خیال نه ساتل کېږي څیزونه په ترتیب کې نه د دې خلک دا کور والا ګورې د ټینشن نه نشي وتی نه د پریشانو نه نه د بیمارو نه او د کامیابۍ نه هم ډېر زیات لري نو په عادتونو پسې به دویم نمبر کار چې دی نو د خپل کور په صفایۍ باندې او په ترتیب باندې کوئ خپل کارونه په ترتیب کې کوئ او څیزونه په ترتیب کې کوئ الله به ستاسو ماشومانو ته اسانه چې کامیاب شي که نه نو بیا به خلکو ته واپس کوي خپله مسله په مسلې بله خبره چې دا د څه ماشومان به داسې چې هغه به غلا کوي څه ماشومان داسې دي چې هغه به نه کوي نو د ټول نه اهم وجه چې پکې نو هغه همدا غلا شي نو دا د کور شروع کېږي همدا کور د خلکو نه زده کوي یا به ګاونډ کې چېرته نږدې ګاونډ کې به داسې چې د هغې نه زده کوي غلا زده کېږي دا په فطرتي شاګې نه راځي چې څومره خراب کارونه دي دا ورې زده کېږي قدرتي څوک خراب نه شي کېدی چې کله انسان دنیا ته راشي نو دا دنیا یې یا ښه کړي یا یې خراب کړي خپل کور او چارپیچل یې یا ښه کړي یا یې خراب کړي نو غلا چې دا نو دا ورې ماشومان زده کوي او د دې پسې مولانا ادریس صاحب دغه بیانوي ډېره ښکلې واقعه پکې بیانوي په دې پېښور سنټرل جیل کې مخکې داسې شوي چې یو ماشوم یو هلک و هغه به ډېرې زیاتې غلاګانې کولې مکمل ګینګ و ډېر خلک به هغوی به ورتلل غلاګانې به یې کولې بیا داسې وشو چې هغوی چېرته په پېښور کې په یو بینک باندې ورشي په حیات آباد کې بینک دي په هغې باندې ورشي نو چې کله هلته کې غلا دپاره لاړ شي نو هغه دغه شي هغه څوکیدار هغه دوه درې وي پکې نو دوی ګیر کړي چې کله یې ګیر کړي نو غلا ته یې نه پرېږدي بس دوی هم ډزې کوي هغې هم ډزې کوي نو بیا به کې دا هلک چې دی دی به کې ځان بچ کېدو دپاره هغه څوکیدار یې ولي چې هغه ولي مړ شي چې کله مړ شي نو دی او پولیس والا هغې پورې راورسي ګیرې کړي چې ګیرې کړي نو جیل ته یې بوځي چې جیل ته یې بوځي هلته کې چونکې ده باندې د غلا وي د ډاکې هم اپایار پي دا وبې شوي او بل دغه هم کړي دا سړی هم ویشتي نو داسې وشي چې هغه د پانسۍ اډر پې وخېږي حکومت یې وایي چې دا پانسۍ کې د قتل هم کړی دی او ډاکې هم کړي کله پې پانسۍ اډر وخېږي نو بیا حکومت وایي چې یاره دی خو چې کله پانسۍ کوي نو یو ورځ مخکې ورته وایي چې د مور راوغواړه چې په اخري ځل باندې دی خپلې مور سره مېلو شي هغوی بله مور راغواړي چې مور ولې راوغواړي هغه راشي ملاقات کوي نو دا خبرې مبرې خپلې وکړي هغه هم ورته ژاړي زوی مور هم ورته ژاړي زوی هم ورته ژاړي ځکه چې په سبا له با پانسۍ کېږي که یکدم څوک مرګ راشي نو خلکو باندې بد لګي خو که چاته دا بد وي چې سبا به دی مړ کېږي نو هغه ډېره زیاته ګران نو ورته ژاړي خو دا چې کله دې راځي نو هغه زوی ورته وایي چې زه دا ته ماله په اخري ځل باندې مور یې دا خپل لاسونه راکړه چې زه دا په اخري ځل باندې ښکل کړم او بیا که د هغې نه مړ شم نو زه د هغې نه پس بیا خیر دی او ورته وایي ټیک ده هغه جیل هغه پنجرو کې هغه لاسونه ورکړي چې څنګه وله ورکړي نو هغه ګوتې ورله په خوله کې ونیسي په هغې باندې سم ډېر چکونه ولګي مور او غونډې ګوتې ورله وینې کړي نو بیا هغه پولیس والا منډه کړي هغوی په زور زور باندې لاسونه راکړي خدای دې غرقه مور د لاسونه وینې کړي بیا دې تپوس کړي بیا کښېنوي وایي دا څه چل دی داسې څوک مور سره داسې څوک کوي ولې کوې داسې او ورته وایي داسې کار دی چې دا زه اوس پانسۍ کېږم نو دا د دې مور د لاسه پانسۍ کېږم
وی خنو ولې ما سم ډېرې ډاکې وې وکړې اوس مې پکې خطر لمو خدا په لومړي ځل باندې دا شي چې ما د گاونډیانو نه انډه را پټه کړې وه او کور ته مې راوړو دې ته مې وکړه چې دا مال په حق او دې راته وی چې دا کم ځای کې وي ما ورته وی چې دا مې د ګاونډیانو د کوڅاړي نه راوسته خو بس دا مسکی شو بس بیا راله په حق کړه او چې په هغې هغه ما وخوړه بس د هغې نه پس مې بیا شروع وکړه بس چې کوم ځای کې بس په لاس راتل بس هغه به مې را پټول نو که په هغه ځای کې دې زه په دې لاسونو باندې والوم او ما ته ویلو چې غلا دې ولې کړې ده او سزا یې راکړې وه نو نه به ما دونه ډېرې زیاتې غلاګانې کولې او نه به دې حد ته را رسېدم نه به اوس پانسي کېدم دا چکونه مې پې ځکه ولګول چې هغه وخت کې زه د غلا نه منې کړي وم ماشوم چې غلا کوي او تاسو ورته وخاندل اکثر لاندې ماشومان چې د 4 کالو ماشومان په دې باندې په مور باندې د دوی کنځل او غلا خلک هغوی د ماشومانه ښکاري دا هم د دقه ځای نه ګورې کار خراب شي هم د دې ځای نه کار خراب شي دا خلک حوصله پیدا کړي چې یو ځل غلا وکړي یا کنځل وکړي او تا ورته مسکی شوې هغې نه غټ شي بیا داسې رواني بس ټول عمر دغه کاتې شوري بیا به تاسو ډېر لاس پوړ په غني په غلا باندې په دروغو باندې که تاسو د اوس نه سزا شروع کړو خو سټک الله پاک وایي ګورئ داسې نه وایم دا الله پاک قانون دی په قرآن پاک کې دوه قسمه خبرې الله کړي دي یو د سزا یې کړې ده یو د بدلې د جزا یې کړې ده په قرآن پاک کې الله پاک حکم کړی چې دا ومنه نو جنت دله درکوم حورې غلمان باغونه نیرونه داسې دي که دا نه منې نو بیا خوا دوزخ ته یې کندې دي اور دی دا دی ټیک ده د ماشوم دپاره هم دا حکم دی دغه طریقه د انسان دپاره هم ده که تاسو وایئ چې یاره زما ماشوم دی ښه کارونه ښه کوي نو په ښه کار والا شاباسي ورکوه مطلب دا چې ته ورته اوس وې چې شابه که بس پوزیشن دې واغسته نو چکر له به بوځم خلک خو خامخا بوځي که نه پارټي درله کوم که خو مرګ دې وکړو نو پیسې خامخا ماشوم له خلک ورکوي ښځه خو مرګ وکړو نو بیا دله درکوم دا شرط ورته کېدی یا داسې وشي چې ماشوم دی هغه کپړې نه بدلي ورته وایي روټۍ د لاغې پورې درکوم چې څو پورې دې کپړې نه چینج کړي که د دې په بدله کې هغه غلط کار وکړي نو په هغې والا بیا سزا هم ورکوي نو د هغې په نتیجه به دی چې دا به ټول عمر دغه شان دي دلته کې موږ خبرې اورېدلي داسې ډېر مثالونه اورېدلي دي چې خلکو صرف یو بېره سزا خوړلې ده او د هغې نه بس ژوند بیا بدل شوی د هغې نه بس بیا غلط کارونه نه دي کړي نو دې معامله کې به لږ شان دی سیریس کېږي سزا به ولا په غلط کار ورکوي په ښه کار باندې به ولا انعام ورکوي یا کم از کم شاباسي په خوله باندې په ملا باندې ټپا چې دا تا ښه کار وکړو نو دا ماشوم کې به حوصله پیدا کېږي ټیک شو بله خبره پکې دا ده چې که چېرې داسې وي چې تاسو وایئ چې زمونږ ماشومان د دیني لحاظ سره ښه د دین راوستو لپاره دا خبره لازمي نه ده چې ته ماشوم ته ووایې چې الله یو دی او ته ورته ووایې چې شابه الله ووایه الله ووایه هر څه الله پیدا کړي په دې باندې دین نه راځي ګورې دا ګوټه کول دي دې باندې د ده په ذهن کې الله راغی په زړه کې رانغی د دین زده کولو لپاره د ټول نه اهمه طریقه دا ده چې کله تا باندې څه مشکل راشي او ته د ماشوم په مخ کې په تیز اواز باندې وایې چې یا الله موږ ته اسانه کړي یا الله موږ له خپل کور راکړي یا الله پلار لګاړې ورکړي دغه شانې دعا د ماشوم په مخ کې په تیزه باندې وستل په دې سره د هغې یقین پوهېږي چې ګورې دا هر څه کوي نو دا څه کوي دا الله کوي دا زما مور او پلار نه کوي دا الله کوي نو دې سره به یقین پوهېږي بله خبره دا چې کله تاسو کور کې کښېنئ او کلمه خامخا روټۍ ته چې خلک کښېني نو کلمه به وایي نو چې کله ته روټۍ ته کښېنې او کلمه وایې نو هغه په تیز اواز ووایه که نه بسم الله والا برکت الله چې څوک ناست دي هغه که غټ دي نو هغې نه به هغې ته به یاد شي او ستا ماشوم به چې تا یو میاشته پورې په تیز اواز باندې وویلې بسم الله والا برکت الله یو میاشت پس پیدا ماشوم په خپله باندې چې روټۍ ته کښېني وایي او دا به یې د مرګه پورې بیا وایي دغه شان دی که تاسو چېرته کې اوبه څښئ نو په تیز اواز باندې وایي د مور دا ذمهواري ده ګورې مور چې هر کار کوي ښه کار نو هغه به په تیز اواز باندې وایي عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه چې پیدا شو نو هغه ته وایي نیم قرآن یاد و عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه چې کله پیدا شو نو چې کله په خبره باندې پوه شو چې خبرې شروع کړي نو نیم قرآن پاک وله ورته په نظر نه ورته په قرآن پاک کې او په یاد وله ورته نو دا ولې هغه چې کله دنیا ته نور راغلی هم د مور په وجود کې وله نو مور به د قرآن تلاوت په تیز اواز باندې کوي چې کله به قرآن تلاوت کوو نو په تیزه به کوو نو چې په تیزه به کوو نو هغه لا دنیا ته نور راغلی دننه وجود کې خو هلته کې اورېدو نو چې هلته کې اورېدو نو هغه هلته کې یاد شو دغه شان چې کله دنیا ته ماشوم رام شي او هغه لا خبرې کول هم نشي خو تاسو به هر یو کار د هغه په مخ کې په تیز اواز باندې وایي نو د هغه په غوږونو کې په ذهن کې کښېني دغه شان چې دی کله غټ شي
ناغه به بیا وي د واشروم دو دعا شو یا شان دي د کپڑے چینج کولو دعا غسل د الله نه تاسو چې کومه دعاګانې دا تاسو د ژوندۍ مقصد دي که تاسو د بچی په مخ کې دا دعا وکړئ چې الله زما بچی کامیاب کړي الله چې دې بس پوزیشن واخلي یو هغه سره حوصله پیدا کیږي بل هغه الله باندې یقین زیاتېږي نو دا سيزونه تاسو په تیز आवाज باندې کوئ نو ثواب هم کیږي او تاسو د ماشوم په کې تربیت هم کیږي ٹھیک شو بل خبره ده چې پکور کې چې کوم د موبایل په ځای باندې دا موبایل حواله سره د یو خبرو کوم ماشومان زیات موبایل استعمال موبایل د ماشوم کو څه ګټه وټه نشته ماشوم غوښتل خپل پیسې نه پیدا کړي هغه چې ولاغله په تاسو ولاغله یا په تاسو رکور کی نو تاسو په موبایل ورکوي د موبایل حواله سره اوس ریپورت راغلی د WHO ټول دنیا د بارغي د صحت د بار وارننګ جاری کړي اوس هغه دا جاری کړي دی وارننګ که تاسو یو ماشوم لا په یو لاس کې سکروټه کېږي بل سکروټه او بل لاس کې مولا موبایل ورکو نو دا سکروټه ورته دونه نقصان رسي سونه نقصان ورته دا موبایل رسي ځکه چې دا ماشومان به 10 کاله پس خامخا خودکشي کوي د خودکشي رجحان په زمونږ په ملک کې ډېر زیات شوی دی بل اوس په کې 17 ګریډ افسر او په بي ډي اي کې هغه خودکشي کړو بلا ګټه وټه خدا موبایل چې دی دا زمونږ د ذهن خلیه دنه چې دی اعضاء هغه متاثر کوي انسان بیا په سبانه خوشحالي کې نه انسان ته په بل سبانه د موبایل نه علاوه خوشحالي نه ملاوي یا سکون نو بیا او دی ګرځي بل څه پسې نو په دې وجه باندې بیا دا خودکشي کوي نو دا ماشومان چې دی یو نظرونه ډېر زیات کم شو بلابات کې ډېر ماشومان نظرونه کم د دغه د وجه او بل چې کله موبایل زیات استعمالي په موبایل کې بس کې یا په فلم ګوري یا په ډرامه ګوري یا په ویډیو کوي نو چې ویډیو کې نظر هم کمیږي د پیسو تاوان دی او نور کار وسوږي چې کله هغه فلم وکړي او ډرامه وکړي نو ګنټه مخکې دا غیر سره دی ګنټه پس سره دی یو ګنټه په ډرامه باندې تیر کا د سکول کار ورته ټیم کوي ټیک شو نو یو خاص ټایم ټیبل ورکړو ما تاسو ته ترتیب خبر وکړه چې رچا ژوندۍ په ترتیب باندې او په وخت باندې را پاسي بل خبره دا یا ساته په دنیا کې څومره کامیاب خلک دي په دې کې زیات خلک هغه دي چې د 5 بچو نه مخکې را پاسي چې کم خلک د نور دراوتونه پس را پاسي هغه په ډېر پګران باندې کامیابي ان شي کامیابي زماره کامیابی مطلب دا نه دی چې د مو پلار یعنی کوته جیدات ډېر زیات لري اوس هغه د یعنی کو پرې هلو دی په غرمه باندې را پاسي هغه سره دا خای چې را پاسي خو ډېر زړه اخلاص یعنی کو ورته ډېر دولت جیدات درس بریخي خو دې چې پلیټ را پاسي ناراض دي نو هغه تیار شي نو دار چا بریخي وغه دی لاړ شي الله اخلاص کی که څوک په وخت باندې را پاسي دا نور راحتونه مخ کی نو هغه چا د صبرې هندي ډېر زیات کمزوري او الله پاک ول ډېر صبر کې ډېر کامیابی ولور کې خلک ورته تصحیح په دنیا کې نو خپل بچي خو ټول لړمنې عادت په کتاب پیدا کې چې په وخت باندې را پاسي نو ټول ار صبرې دی عادت چې کله راولې نو صرف یو عادت په یو میاش کې راولې زدا سينو هم چې تاسو سنگل ار شي او په دې سره باندې کار شروع کړئ صرف یو عادت باندې دوست نه کار شروع کړئ چې د ماشوم یو عادت راټی کې چې دا به صرف په میاش کې زدا زده کوم چې میاش کې د کې عادت پیدا شي چې هغه به راشي بیا به بل شروع ٹھیک شو په کور کې د موبایل په ځای ما موبایل خبره دی وکړه د ټي وي په ځای دا پکېومي دا لازمي دي د ریفرشمنت لپاره خو دې سره په کور کې تاسو اسلامي چې کوم کتابونه دي مشهور او ډېر څه خلکو زده کړي دي هغه هم ساته ولو سړو دوی چې تاسو له قصص الانبیاء کتاب وروړي بهشتي زیور دی فضائل اعمال دی چې دا کتابونه کور کې پراتی نو ماشوم په کله کله خامخا چې کور کې یا به راخلي هغه نه راخلي تاسو ته راخلي چې چا سبق ویل نو هغه یو واقعیا یا یو حدیث یا یو آیات ورته وایي هغه به تاسو زده کوي او کنه سره موبایل یا کور کې ماشوم سره لوبي کوي چې کوم شي اویلیبل دي چې کوم شي شته نو چې ټي وي او موبایل شته او بل څه نشته نو کوم دغه به استعمالي کنه اوس دا کور کې کتابونه مشهوري دي خغه کتابونه چې څه زده کیږي یا دا زونه چې هغه د سکول اکټیویټي په کوي نو بیا هغه تزي کنه هغه راغلی نو هغه هم پکې راځي دا زونه کور کې ځان سره ساتي نو تاسو ته ډېر زیات فائدې بهشتي زیور په پښتو کې مشته جنتی کالی پدې کې د زنانو د سړو ډېر زیات مسلې دي هغه اسلامي هغه هم دې زده کې تاسو ته آسان شي بل خبره ده چې سم اوريانه ګورې دا وی وړوتا چې سکول درازي نو کانډا ول ور کی یا ول پراټا ور کی یا ول سو
کیلا یا سیو وغیرہ ولا ورکی چې دا د بریک د پاره دي ورته دا موجي ګوري بل چاله ورنکي دا خبره انتهایی غلطه ده او دا ماشوم هیڅ کلم نشي کامیاب دي دا د الله اصول دي الله پاک سخی دی او سخی خلق خوخی ګوري کنجوس سړی د الله دشمن دی سخی د الله دوست دی صحیح په دنیا کې چې څومره کنجوس خلک دي هغه مالدار کیدی شي او سردار نشي کېدی ګوري باچا نه جوړیږي کنجوس سړی هیڅ کلم سردار او باچا نشي جوړېدی په دنیا کې چې څومره سردارانی او یا باچاهانی دا به صحیح وي ګوري که صحیح نه هغه سړی الله سردار یا باچا نشي جوړوي نو تاسو کدا ماشوم ته ویلې چې هغه ماشوم به څونه خوري موږ په غټه باندې یو پراټه خوړی شي ماشوم ډېر زیات نیمه به خوړی شي اوس تا یو پراټه ورکړل او ورته چې بده کې شاله ورنه کې خو هغه نیمه به ورځي نو دا خنه دا که چېرته کې دغه دی کې یو غریب ماشوم یا ته پیسې روکي شي یا د کور سروړي نیو هغه لور کی نو دا قرباني دنیا کې رټون زیات سیس د الله قرباني خو دي چې څوک د الله د انسانانو د قرباني ورکي هغه هیڅ کلم الله نه کامیابی وړي په دنیا کې چې څومره خلک کامیاب دي دا ابراهیم علیه السلام چې په اور کې ورته جنت جوړېدو او باغ جوړېدو دا ولي دا څنګه چې الله په حکم باندې په زبانه چاړم راخلې و دا شان دی چې دا بل پیغمبر په کوي کې د زلو ورځې ډیرو جن دیو خدای نه مخکې دا قرباني الله دې کنه نو پیغمبرانو یا چې څونه خلکو قرباني ورکړي دا غي بدلی ول الله ورکړي ماشوم د دې نه مې کوا چې څه وسره دې په کوڅه کې خیر دې بل چاله ورکړي په خپل دې مخري بل دې ورکړي دا ظاهري پیدا تاسو ته نقصان کوي او باطن کې دا ډېر هغه پیدا ده ګورې دې به تاسو له هغه ماشوم له الله باندې ډېر زیاته پیدا ورکړي نو د دې سيزونه نه منې کوي نو تاسو ماشومان به کامیابی بل خبره پکې دا ده چې تاسو پکې لا اکثر ماشوم ورزي نه وړي کې پکې یا بټن لګي دي یا هند پمپ لورځي او تاسو ماشوم وایي چې دا ولور نشي ٹھیک ده د ماشوم ساينسدانان وایي چې زیات نه زیات دلچسپي په یو کار کې 15 سکند دي زنانو ته آسان کار منیکول ښکاري خو ماشوم نه مني کی په دې باندې تحقیق شوی دی هغه وایي چې تاسو کله ماشوم د یو کار نه منې کوئ نو دا غزین نه ولا توجه بل راځي مطلب اوس هغه دی چې ماشوم دی هغه دا پیټه لګوته ورولي نقصان کوي یا بجلی نسی نو دا بده سو کې دا بده سره چې مکه دې سره نه باندې کیږي ګوره دا یا بل څه ونیسي یا ورته وای راشه دا موبایل واخله یا ورته هغه نه کپڑا والا یا ورته راشه دا ګلاس واخله هغه دې ته اوسه نو دې ته وایي انټرست ډایورژن چې د ماشوم په کوم کار کې دلچسپي ده هغه نه منې کوم دا هغه دلچسپي ولا بل راځه واړه ا توجه ولا بدل کا که 15 سکند تا دا 15 سکند کې دنه یا 15 سکند په دیر شو نو 15 سکند په پس په دې بیا ځان ته توجه بل څه داړي وي زمونږ غټ خلک چې دي نو د دوی توجه زیات نه زیات 15 منټه پوری 15 منټه پس د دوی په خبره کې په کار کې دلچسپي ختميږي بیا سنوي خبره سنوي قصه سنوي کار په کاری چې د دلچسپي ځان ته راوړي ٹھیک شو د ماشوم چې زیات نه زیات 15 سکند نو کم 15 سکند کې تاسو د ماشوم 15 سکند پورې هغه دې پکې لګوته ونه رسولې نو 15 سکند پس په دې بیا بل څه کار پسې دي پکې لګوته نو وړي ٹھیک شو نو یا ورته صبر وکړه چې 15 سکند دې شي یا داسې وکړه چې هغه لغه دغه ولا هغه توجه ولا بدل کړه پنانه باندې ورانه باندې کیږي نو دا کار خو د اوس نه زده کې چې ماشوم ته نامو آئے د مور ناسره او د مور منې کول سره د ماشوم یوازې د کار نه منې کیږي د نشو ما منې کیږي د ذهني صلاحیت هم منې کیږي هغه بیا نالایق پاتې کیږي چې د هر یو کار نه منې کیږي په دنیا کې څونه قابلان خلک دي هغه ماچی بچی منې کوي نه په هډو کې لوبې دي نو کوي دي کنه کپڑے والا اسې مینځي په هډو کې لوبې کوي نو هغه دین اخري شي چې چرته کې بجلی به سیس کې وتی وي یا په موبایل کې لګي یا په کمپیوټر کې لګي چې هډو سره لوبې کوي نو بیا به سبا کوي زه لږ شان خبرې پاتې دي دا کوم بیا ختمو باندې بنور ٹھیک شو نو ماشوم د کار نه منې کوي ما داغه دلچسپي په بدلوي نو تاسو ته مسانی هغه ته مسانی د کار نه منې کیږي بل خبره ده چې زیات دغه به کېدار راځي چې ماشومان چې هغه د ملمنو مخکې راځي او سيزونه غواړي تنګول کی نو تاسو ماشوم چې راځي نو هغه سیس پس راځي چې کم تاسو ملمنه په اړه دي او دا به هغه دومره چې ملمنه لاړ شي نو بیا به کې دومره پاتې شي چې هغه خلک ماشومان له ورکی باندې زه ماشومان چې کمی
مېلمنو مخکې راځي چې تاسو ولله مېلمه لاړ شي او هغې پورې هغه دا جنګ لګولي چې مال هم راکړي مال هم راکړي د مېلمنو مخکې تاسو تنګوي نو تاسو داسې وکړئ چې کله څیز راوړئ نو ستاسو کور کې چې کم ماشوم زیات تنګول کوي او یا به یو یا به دوی که نه زیات نه زیات د دوی پکوړې راوړئ یا سموسې راوړئ یا بسکټ دي نو چې مېلمنو د سرف کې هغه ته یږدې خو یو دوه دوی له مخکې ورکړه که نه په هغې باندې جګړه کوي نو هغه چې دې ماشوم ته مخکې ورکړي یا یو پکوړه ورکړي یا یو سموسه ورکړي بس هغه به واخلي بار به لاړ شي چې ته لوږ وږي بس په قلار کښېنه مېلمنو سره کوم ګپ لګې یا که چیس کې هر څه کوي بس هغه کوي ټیک شو نو دغه شانتې دا څیز لږ شانتې زیات راوړئ هغه ماشوم به تاسو یو خو به تاسو چړچنه پنه بچې هغه ماشومان به دې بچي ټیک ده بل خبره دا چې ماشوم که دا کنسل وینا زده کوي نو دا ګوره ستاسو نه زده کوي چې کله پلار په کور کې ني او ته د پلار بغیر موجودګۍ کې د بچي په مخ کې پلار پسې ردې بدې وی یا په بل چا پسې وی ولې دا هغې زده کوي نه څه چې تاسو په یو بل پسې وایې یا د هغه په پلار پسې لګې په کور کې چې پلار دې داسې پلار دې داسې پلار دې داسې نو چې دې غټ شي نو بس دوی به چې مور مې ورته کنځلې کولې په خپله به ورته کوي یا پلار د ماشوم په مخ کې مور ته کنځلې کوي یا مور د ماشوم په مخ کې پلار پسې پیش پړان لګوي نو دا خو هغې زده کوي که نه نو چې زده شي نو بس لږ شانتې غټ شي نو بس هغه بیا تاسو ته هم کوي څه خو پکې داسې موریانې را شي وایي د ما زوی چې دی وایي دا ما وخیم اوس پکې ډېر داسې هم راغلي دا 14-15 سال والا چې هغه سر مور وخیم نو دا والې د کوم ځای زده کړي ماشوم چې هر څه کوي نو هغه زده کړه کوي چې څه یې زده کړي هم هغه کوي دا قصې بار بار موږ کړی یم دا تاسو به اورېدلې مي چې جانې اورېدلې یو ځل به بیا وکړم چې عمر رضیالله خو یو سړی را شي او ته وایي زه زوی والی یم نو زوی والی راغواړه وایي دا تا ولې والی دی نه ورته قصې وکړي وایي زما دا پلار چې دی دا ګډې ساتي او ګډې او څاروي ساتي نو چې کله ما ته به صرف دا یو خبره خوله چې کله ته څاروي ساتي او څاروي بار بوځي د دې ځای نه نو چې کله دو څاروي په جنګ شي نو بیا پکې چې کوم پکې زیات طاقت وري هغه وخا نو بس جنګ به ختمېږي نو وی پرون چې زه کور ته رالم نو وی مور او پلار مې په جګړو نو پلار الله مور واله چې پلار الله مور واله نو ما د پلار طاقت ورکړې بدله مسله باندې وروي نو او ما کوي زده کړو کنه پلار ورته خولي او هغه زده کړو بس ما کار پلار سره وکړو او چې تاسو ته کنځلې کوي یا کور کې گاوند کې چاته کوي یا پلار ته ولا کوي اب زده کی چې ډیر هغه ټیږي بس پلار پسې به کنځلې کوي په ما هم مخني په پیښه وکي یا به تاسو ته کوي دا کنځلې ور تاسو نه زده کوي که تاسو خبرې لګي شان دي د خبرو هم غاښونه دا یاد ساتي یوازې په خپل کې غاښونه نه د ټول نه 13 غاښونه د خبرو نو که تاسو خبرې غلطي نو دا غاښونه بیا په خلکو یې نخلي مسلې هم دله جوړي جګړې هم دله جوړي ټیک شو زه خپلې خبرې ختموم او په آخره کې دا ټولې خبرې زما چې دي دا به الله کارآمد وي دا په یو څیز باندې ټولې فایدې ته موړي دي شي او په یو څیز باندې دا نقصان ته موړي دي دا ټولې خبرې که تاسو پې کوشش کوئ نو ستاسو په ژوند کې به راشي په بچو کې خو که ستاسو چېرته کې د سړو کمایي چې کومه ګټې چې هغه حلال وي تاسو ډېر زیات کوشش وکړئ هر څوک په بچي باندې په اسلام آباد په لاهور کې په لکونو روپۍ هم خرڅ کړئ ډېر زیات محنت هم ورسره وکړئ روژې هم ونیسئ صدقې هم ورکړئ هر څه وکړئ خو که ستاسو د سړو ګټه ګورئ که حلاله نه نو د ماشوم نه څه نه جوړېږي دا به نوکر هم شي دا بار هم شي خو د نقصان نه ډک کړي دا به افسر شي خو ټولې دنیا ته او ملک ته به نقصان رسوي نو کوشش به کوئ چې تاسو شکرګزار جوړ شئ او د خپل سړي چې څومره ګټه راوړي چې هغې باندې شکر وباسئ او دا ورته تاسو وایه چې ما له ګورې حلال راوړه زما په بچو باندې حرام ونه خورې دا علامه اقبال مور ته چېرته کې دا شک شی و چې زما دا خاوند چې دی نو دا لږ شان دی دا ګټه چې دا حلاله نه ده هغې په زوی باندې د پلار ګټه بنده کړې وه خپله به یې پرې خوړه دا ځکه علامه اقبال اوس موږ یادو نو خط درجه کوشش به دا کوئ چې خپلو سړو ته وایه چې لږه دي راوړه خو حلاله راوړه چې ګورې بچي مې کامیاب شي که یو روپۍ پکې حرام وي نو بچو ته باندې بچو نه ګوره بیا څه نه جوړي هغه ته که موږ هم ډېر زیاته خواري کوو که تاسو ته کوي کار څوک ورته کوي خو هغه به ډېر زیات نقصان نه ډکي ټیک شو یو ځل بیا ډېر زیاته شکریا در کوم زموږ دا مثانې دي دلته کې ډېر زیات کوشش تاسو دغه سره کوي خو یو ګیله زموږ دغه هم پکې راځي دوی ور ډېر زیات محنت کوي په کلاس کې 40-50 ماشومان دي زیات نه زیات نو چې کله ډېر زیات تنګ شي پکې واړه په تاسو ته په پته تاسو په کور کې 40-50 ماشومان یو ټوله ورځ ته کتل نه کوي زموږ دلته کې 40-50 ته ناستي نو کله کله په ورځ کې داسې کار راشي چې د مس نه چې د په میاشت کې یا په کال کې داسې وشي چې یو ماشوم وي بل ولګي یا یو ماشوم زیات ولګي نو ستاسو سړي به بیا برید تاو کړي او بدل روان دي زه به دا وکړم او زه به دا وکړم هلکه موږ خو ستاسو د خدمت دپاره ناست دي مس به سجل کړي خو لږ شانتې به تیز ډب لګېدلي که نه دلته خدای څوک نشته چې هغه زموږ د لاسه مړه شوي او نه دې الله وکړي
زه خو بار بار وایم چې تاسو ماشومان ډېر زیات وخیم نه خو کله ډېر زیات تنګ شي یا ډېر زیات کار نه کوي لکه سزا ولا تیزه ورکړي نو هغه لږ شانتې په قلار باندې خیر دی هم په سره لګي وایي لاړ شه خپل شکایت درج کړه موږ په خبره باندې پوهېږو که دلته څوک وایي چې ستا مې زموږ ماشومان یم زه په دې باندې پوهېږم زه ورته ووایم دا انسانان په خبره باندې پوهېږي په دې سکول کې څوک استاد هم داسې نشته چې خاش نه خوري یا چېرته کې ګن بلا خوري ټول ډوډۍ خوري حلاله خوري په خبره باندې پوهېږي نو لږ شان دې که دغه شان د شکایت دي اوس هم تاسو راغلی دي ته په طریقه باندې ووایي چې ستا نه زما د ماشوم دا ګیله ده زما ده موږ باید له سال موږ د دې لپاره چې ما راغوستم یې دلته په دې غونډه څه ډېر وکړې ګورې میندې څوک نه راغواړي خو ما راوغوستی چې دې انسانو ته تاسو خپله ګیله وکړئ چې زما ماشوم دا مسله ده ووایه ورته دې به تاسو ته خپل وایي چې د چا سبا نه راځي د چا هغه لیټ راځي هغه به تاسو ته وایي نو په دې کومک سره به بیا ماشوم کامیابۍ طرف ته ځي خو دغه ریکوست درته کوم چې تاسو هم لږه ګزاره موږ سره کوئ موږ ستاسو بچو سره تاسو سره ډېرې زیاتې ګزارې کوو هغه سړي لږ شانتې په قلار رالېږي یا چې پکې کم ډېر غوسه نه کړي هغه مه رالېږي خیر کور کې چې کم حوصلې والی نو هغه رالېږي ٹھیک شو وما علینا الا البلاغ